ګلونو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې روغ او جوړ به وای او په خپلو کورونو کې به د کتابونو کتابچې او قلم سره زموږ درسي برنامې ته ناست وای، زموږ درس به اورئ او وینئ. له تاسې هم بیا تکرارا غوښتنه کوو هغه درسونه چې موږ ستاسو لپاره د ټلویزیون له لارې وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو ترې سالمه استفاده وکړئ، تاسو په خپلو کورونو کې ځانګړی وخت ورکړئ تر څو زموږ د خواري او محنت هم بې ځایه لاړ نه شي او ستاسو د درسونو ترمنځ فاصله هم پیدا نه شي. د دې په خاطر چې درسونو په منځ کې فاصله پیدا شوې نه وي او تاسو مسلسل زده کړې کړې وي، نو دغه برنامه موږ پیل کړې ده. ګلونو زده کوونکو، نن بیا هم د یوولسم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت لرو چې په دغه درسي ساعت کې به د یوولسم ټولګي بیولوژي د اول فصل نه تدریس کوو یا لومړی فصل به شروع کوو او تاسو به هم د لومړي فصل موضوعات چې دوی کوم موضوعات دي په تفصیل یا په ترتیب سره به زموږ له خولې هغه اورئ. که چېرته ضرورت و بعضو شیانو ته چې هغه په عملي ډول تاسو لپاره وښودلی شي، موږ به هڅه کوو چې هغه موضوعات د نظري ترڅنګ په عملي ډول هم تاسو ته دغه ټلویزیون له لارې موږ واضح کړو تر څو هم عملي او هم نظري زده کړې دواړه مو کړې وي. ګلونو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د حجرې کشف او د مایکروسکوپ مطالعات دي. په دې څپرکي کې به تاسې وپوهیږئ چې حجره چا څنګه او ولې کشف کړه، یعنې د هغه پوښتنې چې په دې څپرکي کې تاسو ورسره مخ کیږئ دغه پوښتنې ځواب په دغه ننني درس کې تاسو اورئ او وینئ به. لومړی تام د حجرې بشپړه پېژندګلوي چې حجره څه شی ده، د هغوی تعریف او د هغوی په کشف کې چا کار کړی دی، د هغه عالمانو پېژندګلوي تاسو به مفصله د سره د کلونو هغه تاسو زده کړئ. د دې ترڅنګ به مایکروسکوپ تاسو وپېژنئ، د مایکروسکوپ تعریف به وپېژنئ، د مایکروسکوپ ډولونه به وپېژنئ چې مایکروسکوپ په څو ډوله دی. د دې ترڅنګ به د مایکروسکوپ د اجزاو سره تاسو کامله بلدتیا حاصله کړئ. نو لومړی راځو د حجرې په کشف، د حجرې په تاریخچه باندې خبرې کوو، د حجرې په ارزښت باندې خبرې کوو. حجره څه شی ده، چا کشف کړه، ولې کشف کړه، څنګه یې کشف کړه، دغه ټولو پوښتنو ته په کتو په مفصل ډول نننی عنوان مطالعه کوو. د حجراتو نوم به لومړی ځل نه وي تاسو زما له خولې نه اورئ، ځکه تاسو د یوولسم ټولګي زده کوونکي یئ. نو چې د یوولسم ټولګي پورې مو زده کړې کړئ، تاسو به د حجرې نوم په لسم ټولګي کې، په نهم ټولګي کې، په اتم ټولګي کې، په اووم ټولګي کې د خپلو بیولوژي استادانو له خولې به مو په بار بار اورېدلی وي. د هغوی له تعریف سره به اشنایي لرئ، د هغوی له برخو سره به اشنایي لرئ. ولې په ټیټو ټولګیو کې دومره په لوړه سویه حجره نه ده مطالعه شوي، دومره وضاحت نه دی ورکړل شوی، چونکې په یوولسم ټولګي په بیولوژي کې ډېر وضاحت ورکړل شوی دی، ډېره مفصله واضحه او تشریح شوې ده. نو موږ به هم هڅه کوو چې په پوره وضاحت په کامله منه تاسو ته حجره در وپېژنو، ځانګړتیاوې در وپېژنو، برخې در وپېژنو او د هغوی په کشف او تاریخچه باندې خبرې وکړو. ګلونو زده کوونکو، که موږ او تاسو پام وکړو، هر څه چې موږ او تاسو وینو په چاپېریال په شاوخوا کې له یو څه به جوړ شوي وي، لکه د مادې تعریف هم همدې ډول و چې د اتومونو او مالیکولونو په نامه د کوچنیو ذراتو څخه جوړه شوې ده. خو د ژوندۍ مادې اساسي کوچنۍ ذره، بنسټیزه ذره چې د هغوی څخه ژوندي موجودات منځته راغلي دي، حجره ده. که موږ د پیل نه مخکې یو مثال وړاندې کړو د دې په خاطر چې تاسو ښه سر پرې خلاص شي او تاسو ته دا ښکاره شي چې حجره څومره ارزښت لري او څومره د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې مهم او اساسي رول لوبولی شي. که چېرته موږ او تاسو یو دیوال وګورو چې هغه دیوال له خښتو څخه جوړ وي، د دغه دیوال نه که موږ خبرې کوو چې دغه دیوال له څه شي څخه جوړ دی، نو موږ ته واضحه ده چې دغه معلومات پکې چې دغه دیوال له خښتو جوړ دی. د مثال په ډول که یو دیوال له خښتو جوړ وي، نو موږ وایو د دغه دیوال په جوړښت کې خښته شامله ده. نو کله چې دغه دیوال په جوړښت کې خښته شامله ده، نو موږ وایو د دیوال د جوړښت واحد خښته ده، ځکه همدغه خښت دي چې منظم حالت یې غوره کړی ده، منظم ایښودل شوی دی او یو جوړښت یې رامنځته کړی دی چې دغه جوړښت چې له خښتو څخه جوړ دی دیوال وایو.
د مثال په ډول که چېرته د یوه مټه موږ تاسو فرض کړو په دې کې خښته ولګو منظم ډول په ترتیب سره ورو ورو ها بالاخره یوه مټه به جوړه شي. خو که چېرته مټ ته موږ وګورو د مټې په ترکیب کې خښته شامله ده نو د مټې د جوړښت واحد خپله خښته ده. برعکس که موږ تاسو د انسان مثال ورکړو چې انسان هم یو جوړښت دی، ساختمان دی، منظم بدن لري، منظم اعضا غړي لري، منظم سیستمونه لري. د منظم سیستمونه، منظم جوړښت، منظم بدن، منظمه قواره دا به د څه شي څخه جوړې. شاید ډېری زده کوونکي چې په صنف کې دوی سره موږ مخ کېږو او پوښتنه وکړو چې مثال په ډول دیوال خو د خښتې نه جوړ دی نو انسان به له څه شي څخه جوړ وي. شاید د ډېرو زده کوونکو له خولې څخه دا خبره ووځي چې انسان هم له خښتو څخه جوړ دی. نه ګرانو زده کوونکو، لکه د دیوله د جوړښت واحد چې خښته ده په همدې ترتیب د انسان د جوړښت واحد حجره ده. څه وخت له حجرې څخه انسان جوړیږي؟ هغه وخت له حجرات څخه انسان جوړیږي چې کله منظم شي، حجروي تنظیم پکې رامنځته شي. وروسته د حجروي تنظیم، وروسته د حجرات د منظم کېدو نه د حجرات د مجموعې نه یو انسان یا ژوندی موجود منځته راځي. لکه دیوال چې د خښتې د منظموالي نه وروسته دیوال جوړیږي، په همغه اندازه د انسان د جوړښت واحد حجره بلل شوې ده. د دې په خاطر چې نور هم واضح شي، د لومړي ځل لپاره چا ولې او کله کشف کړه، څنګه یې کشف کړه، دا هغه پوښتنې چې دغه ته په ترتیب سره موږ تاسو ځواب وایو. لومړی لیکو چې حجره چا کشف کړه، چا ولې کشف کړه، دا پوښتنې ولې، چا، څنګه او کله. یعنی دا هغه پوښتنې دي چې موږ او تاسو باید مطرح کړو. چا کشف کړه حجره، ولې یې کشف کړه، څنګه یې کشف کړه، کله یې کشف کړه. چا په دې کې دا واضحوو چې هغه لومړنی سړی چې په دغه برخه کې کار کړی دی او دا یې ښکاره کړه چې حجره شته، ژوندي موجودات، حیوانات او نباتات له حجراتو څخه جوړ دي. دا څوک ول او یو ډېر و، دغه پوښتنې ته هم ځواب وایو. ولې یې کشف کړه، ضرور څه وایي، علت یې څه و چې دومره کار پې وشو، خواري او محنت پې وشوه، بیا په نصاب کې ځای ورکړل شو. د کشف علت یې څه و، په دې باندې موږ غږېږو. څنګه کشف شو، هغه طرز العمل، هغه طریقه د کشف څه ډول وه، دا به هم واضحه کوو چې څه قسم د کشف کړه. د خاورې نه یې راوباسله، په لرګیو کې کشف شوه، په انسانانو کې کشف شوه، په نباتاتو کې کشف شوه. د کومې اړخ و چې دوی هغه واضح کړ تر څو حجرات ترې مابین ته راولي. کله یې کشف کړه، د سانه، د وخت، د کال هم باید واضح شي چې کله کشف شوه، د کوم زمانې راهیسې دغه ته توجه وشوه. لومړی پوښتنې ته راځو، چا کشف کړه. د لومړي ځل لپاره په کال 1665 میلادي کال کې رابرټ هوک په کال 1665 میلادي کال کې یو عالم و چې رابرټ هوک نومېده، د کارک لرګی راواخیست، هغه یې د مایکروسکوپ لاندې مشاهده کړه، ویې کته چې د کارک په لرګي کې خانې ولیدې، لکه د مچیو د ګابین ځای یا په اصطلاح د غومبسو ټوپکای. په دې ډول خالیګاوې یا خانې ځایونه د په مایکروسکوپ کې د کارک په لرګي کې مشاهده کړل، ویې کتل. د نظر وړاندې کړ چې داسې یو وخت به وي چې په دغو خالیګاوو کې به یو څه موجود وي خو اوس له منځه تللی دي. وروسته د سیل نامه یې ورکړه، سیل، حجره، تش کور، تش منځ. رابرټ هوک په کال 1665 میلادي کال کې د کارک په لرګي کې ځینې جوړښتونه ولیدل چې هغه خالیګاوې، د هر خالیګا ته یوه حجره وویل. د داسې وړاندوینه وکړه چې یو وخت به وي چې دغه خالیګاو په مابین کې به یو څه وي. د کارک لرګی داسې یو لرګی دی چې نه اسپنج دی او نه د عادي لرګیو په شان کلک دی، منځنی یا اوسط حالت لري، الک لرګی ده. دغه د کارک په لرګي کې د لومړي ځل لپاره رابرټ هوک دغه مشاهده وکړه چې دغه لرګی د حجراتو څخه جوړ دی.
وروسته د وخت عالمانو د حجرې په کشف یا د حجرې په څېړنه کې هلې ځلې شروع کړې چې وروسته په 1915 میلادي کال کې د فلکس د جردین په نوم سره یو عالم و. 1915 میلادي کال کې د ژوندۍ حجره کشف کړه فلکس د جردین د ژوندۍ حجره پروتوزوا بکتریاوې کشف کړې او دا په دې وتوانېده چې حجره د ربرټ هوک د پریکړې نه په نقل د ربرټ هوک د پریکړې نه په استفاده ته نظر وړاندې کړ چې اتمن چې په لرګي یا د کار په لرګي کې چې مړه حجره یا د حجرې هغه ځایونه کشف شول یعنی حجره موجوده ده زه باید دا هلې ځلې وکړم چې دا ویاړ ترلاسه کړم چې ژوندۍ حجره مشاهده یا کشف کړم. نو وتوانېده چې په 1915 میلادي کال کې د فلکس د جردین په نوم سره عالم ژوندۍ حجره کشف کړي. ژوندۍ حجره وروسته له دغو نه د وخت عالمان چې هغه ماتیاس شلایدن و تیودر شوان و او نور مختلف عالمان و دوی وویل چې انسان هم یا حیوانات هم ژوندي دي او نباتات هم ژوندي دي. دوی فکر کوو چې دا چې ژوندي دي نو حتما ولې حجراتو څخه جوړ وي. نو ماتیاس شلایدن په 3 کاله وروسته یعنی 1938 میلادي کال کې شلایدن نباتي انساج کشف کړل. کله چې په 1938 میلادي کال کې یعنی 3 کاله وروسته ماتیاس شلایدن نباتي انساج کشف کړل د کشف سره سم د نظر وړاندې کړ چې نباتات هم له حجراتو څخه جوړ دي ځکه چې کله نباتي انساج کشف شول همدغه انساج دی چې له حجراتو څخه جوړ دي د تنظیم یا برابرۍ دی. نو د نظر ورکړ چې نباتات هم له حجراتو څخه جوړ دي. له دغه وروسته په 1919 میلادي کال کې بل عالم تیودر شوان په نامه سره شوان دا په دې وتوانېده چې حیواني انساج کشف کړي. کله چې حیواني انساج کشف شول د دوی د کشف سره سم حیواني انساج کله چې حیواني انساج کشف شول د نظر وړاندې کړ چې حیوانات هم د حجراتو څخه جوړ دي ځکه مخکې انساج کشف شول. په 1919 میلادي کال کې تیودر شوان چې حیواني ډاکټر هغه حیواني انساج کشف کړل او نظر وړاندې کړ چې حیوانات له حجراتو څخه جوړ دي. او په 1938 میلادي کال کې شلایدن نباتي انساج کشف کړل او نظر ورکړ چې نباتات هم له حجراتو څخه جوړ دي. له دې وروسته یو عالم و چې هوګن موهل نومېده دا وویل چې ربرټ هوک د کار په لرګي کې حجره چې د منځتلو په حالت کې کشف کړه. فلکس د جردین ژوندۍ حجره کشف کړه. شلایدن نباتي انساج کشف کړل او تیودر شوان حیواني انساج کشف کړل او نظرونه ورکړل چې حیوانات هم له حجراتو جوړ دي نباتات هم له حجراتو جوړ دي. په 1948 میلادي کال کې یو بل عالم هوګن موهل دا وویل چې د جردین ژوندۍ حجره کشف کوي شلایدن نباتي انساج کشف کوي شوان حیواني انساج کشف کوي. دا په دې نظر و چې زه باید دا کشف کړم چې د حجره څه شي نه جوړه شوې ده یعنی د حجرې په جوړښت د پلټنې د خوري او مهنت وکړه ترڅو خلکو ته د واضحه کې چې حیوانات خو له حجراتو جوړ دي نباتات هم له حجراتو جوړ دي او ژوندۍ حجره هم موجوده ده. خپل د حجرې جوړښت لڅ شي څخه د حجرې په جوړښت یا په ترکیب کې کوم شیان شامل دي. نو کله چې د ژوندۍ ماده پروتوپلازم کشف کړ پروتوپلازم د ژوندۍ ماده پروتوپلازم کشف کړه او د دې ترڅنګ وویل چې ټول حجرې له پروتوپلازم څخه جوړې دي. وروسته دا وویل چې پروتوپلازم یعنی څه
دا هم باید واضح شي چې حجرات له پروتوپلازم نه جوړ دي. نو پروتوپلازم څه ډول ماده یا پروتوپلازم څه شی دی؟ پروتوپلازم تعریف کا چې له هغه ژوندۍ ماده څخه عبارت ده چې د ژوند ټول فعالیتونه پکې معلومیږي یا د ژوند ټول فعالیتونه سرته رسوي. نو هغه مهال نظر ورکړ په 1343 میلادي کال کې چې حجرات له پروتوپلازم څخه جوړ دي او پروتوپلازم له هغه ژوندۍ ماده څخه عبارت ده چې د ژوند ټول فعالیتونه یا د ژوند ټول کړنې یا د ژوند ټول برخې یا اړخونه سرته رسوي یا پکې موجود دي. د دغه ژوندۍ ماده څخه حجره منځته راغلې ده. په 1308 میلادي کال کې یو بل عالم د والتر فیلمینګ په نوم سره والتر فیلمینګ د فلکسوجردین نظریه هم تایید کړه چې ژوندۍ حجره موجوده ده. د شلیدن نظریه هم تایید کړه چې نباتي انساج موجود دي له حجراتو جوړ دي. د شوان نظریه هم تایید کړه چې حیوانات له حجراتو څخه جوړ دي. د هوګنموهن نظریه هم تایید کړه چې حجرات له پروتوپلازم څخه جوړ دي. خو دا ویل والتر فیلمینګ په 1308 میلادي کال کې چې یوه حجره موجوده ده د نور حجرې له کومه شوې، یعنی په دې معنی چې یوه حجره موجوده صحیح ده به ومنو چې حجرات دي، ولې د یوه حجره ډېرېږي څه ډول موږ د میلیونونو حجراتو یادونه کوو چې انسان له میلیونونو حجرات څخه جوړ ده، یوې حجرې نه ژوندي موجودات جوړ دي. نو په دې نه وروسته والتر فیلمینګ حجروي ویش کشف کړ. حجروي ویش والتر فیلمینګ نظر ورکړ چې کله چې یوه حجره موجوده وي اعظمي حد ته ورسیږي دا په دوو بدلیږي، 2 4 4 8 8 14 یعنی په دوی کې حجروي ویش سرته رسیږي. کله چې حجره موجوده ده د حجرې موجودیت یعنی د حجراتو تکثر یا د حجراتو د شمیر ډیروالی په حجروي ویش پسې تړاو لري. نو په 1808 میلادي کال کې والتر فیلمینګ حجروي ویش مشاهده کړ، منځته راوړ او دا یې کشف کړ چې کله چې حجرات اعظمي حد ته ورسیږي وده یې تکمیل کړه نو دوی ویشلی کېږي له یوې حجرې څخه 2 یا 3 حجرې منځته راځي. ګلونو زده کوونکو په خلاصه د درس بیانو انسانان یا ژوندي موجودات له حجراتو څخه جوړ دي. لکه څه ډول تاسو لپاره مخکې مثال وړاندې کړ چې د دیوال په جوړښت کې خښته شامله ده او له خښت څخه دیوال جوړ دی. په همدې ترتیب انسان ژوندی موجود دی، د په جوړښت کې حجره شامله ده او د انسان بدن د ژوندی موجود بدن له حجراتو څخه جوړ دی. په تاریخچه کې مو د لومړي ځل لپاره په 1455 میلادي کال کې چا حجره کشف کړه، مختلفو عالمانو په دې باره کار کړی ده. ولې کشف کړه؟ د پېژندګلوۍ په خاطر یې کشف کړه. څنګه یې کشف کړه؟ د ځانګړي میتود د ځانګړي طریقې کار لري چې هغه مایکروسکوپ پکې شامل و. په راتلونکو درسونو کې وایو کله یې کشف کړه؟ په مختلفو کلونو کې کشف کړه. مختلفو کلونو کې مختلف اړخونه کشف شول. دا د حجرې لنډه تاریخچه وه. ګلنو زده کوونکو په راتلونکي ساعت کې به د حجرې پر تعریف خبرې کوو، د حجرې پر نظریه به خبرې کوو او د دې ترڅنګ هغه آله چې حجره پرې کشف شوې ده د هغې آلې به هم عملي ډول او هم په نظري ډول تاسو لپاره پوره وضاحت ورکوو. د نن ورځ درس مو همدومره، پاتې برخې په راتلونکي ساعت کې انشاءالله لولو. تر بیا مو پاک الله سپارم. هیله ده چې له نن درس مو پوره خوند اخیستی وي.